سلامونه او نیکې هیلې احترامات ګرانو قدرمنو اورېدونکو ښه راغلاست افغان میډیا دا وخت تازه او پر وخت خبر په لومړي سر کې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ دا هم د تازه خبرونو سره ټکي دکابل هوايي ډګر ته نږدې چاودنه شوې دي د امریکا دفاع وزارت پینټاګون تایید کړي چې کابل مرکزي هوايي ډګر ته بهر یوه چاودنه تر اوسه معلومه نه ده چې چاودنه له کابله زیات وخت او که نه په داسې حال کې چې چاودنې څرنګوالي په هکله تر اوسه جزيات معلوم نه دي له هوایي ډګره بهر ډزو غږونه راورېدو راپورټونه ورکړل شوي دي لومړنیو راپورټونو کې ویل شوي چاودنه د هغې دروازې بهر شوې چې برټانوي ځواکونو پکې ځای پرځای شوي دي دا له هغو دریو دروازو یوه ده چې تهرګریزو بریدونو له ګواښ وروسته تړل شوې وه د امریکایي سپینې ماڼۍ مسؤلین وایي د چاودنې په هکله ولسمشر جو بایډن ته معلومات ورکړل شوي دي د بریټانیا دفاع وزارت یوې سرچینې په هکله ویلي تر اوسه د برټانوي پوځي انتلافاتو په هکله هیڅ ډول نه دي ثبوت شوي خو واقعي وضعیت په هکله به باور سره څه وویل شي له وخت مخکې خبره ګرانو قدرمنو اورېدونکو دا و تازه خبر چې موږ در سره شریک کړل زموږ یوټیوب چینل په وروستیو کې هم در سره سبسکرایب کړئ مننه ښه وخت